دا ورو سوال کړی دی چې پرون د مشکات په درس کې وي تاسو حدیث وي چې څوک په جنازه باندې لمونځ وکړي نو ده ته قیرات اجر میلاویږي او چې ورسره ښخولو پورې وي بیا 2 قیراته میلاویږي. سوال دا دی چې د جنازې لمونځ یو یو مړي ډېري نو دا به 1 قیرات اجر که نه د هر مړي په سر قیرات حسابېږي ځکه چې جنازې لمونځ خو یو دی. الجواب یو خو دې ورور ته موږ داسې ملګري زما په کار دي، داسې وروڼه، داسې کشران، داسې مؤمنان هغه زموږ په کار دي چې د هغوی ذهن ته دا مسله راځي. ډېر ملګرو دلته ذهن ته به دا مسله نه راغلی ایږي دغې ته اشاره وشي. بارک الله فیک. دا اوس د سوچ مسله ده. لمونځ یو دی او جنازې ډېرې دي، قیرات به یو وي که ډېر به وي. نو جواب یې دا واوره د الله فضل ډېر پراخه دی او د الله رحم پراخه دی او راتنګوي نه. لکه هغه بانډچي چې راغلی و د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې په ولاړه میچازې وکړې او صحابه کرامو ته غوسه شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه پوه وکړو. نو هغه دا وویل یا الله ما وبخه او محمد وبخه صلی الله علیه وسلم او دا باقي چې څومره دي یو هم وبخه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد حجرت واسعا، تا خو پراخه ذات ته خبره محدوده کړه او د الله پراخه رحمت ته تنګ کو، صرف د 2 کسانو دپاره دی. نو د الله پراخه رحم دی، راتنګول نه دي پکار. حدیث کې دا دي په صحیح مسلم کې دا حدیث او نورو کتابونو کې مشته من صلى على جنازه، چا چې په جنازه باندې لمونځ وکړو، جنازه دا مړی چا چې په جنازه باندې لمونځ وکړو ولم یتبعها او بیا ورسره ښخولو پورې لا نړ فله قیرات، 1 قیرات اجر دی. فان تبعها فله قیراتان، چې ورسره لاړ 2 قیرات اجر. نو ظاهر الحدیث، حدیث ظاهر نه دا معلومیږي چې دا لمونځ اگر که یو دی خو دا په هر جنازه باندې دی او د حدیث کې دی چې من صلى على جنازه، چا چې په یو جنازه باندې لمونځ وکړي د لپاره قیرات. نو چې څومره جنازې مخې ته پرتي دومره قیرات اجر ته میلاویږي. چې اوسي ته ورې 10 جنازې 10 قیرات اجر او لاړې بیا د دوی سره ښخولو پورې هلته وي 20 قیرات اجر. او 1 قیرات څومره دی؟ جبل احد. څومره عظیمې نیکیانې دي، معمولي مه ګڼئ. څومره عظیمې نیکیانې دي. او ځکه د عرب ما لیدلي په دې مقبرو کې چې کله لیټ شي او راشي نو بیا تپوس کوي تازه قبر کوم یو دی؟ نو دا دی به په هغې ودرېږي جنازه وکړي، دلته وکړي، بیا دلته وکړي، بیا دلته وکړي، بیا دلته وکړي. زمونږ هغه دغې ته پرېږده. د دوی مذهب وایي جدا دی، زمونږ مذهب کې به قبر جنازې نشته. وایي صحیح شو ستا په مذهب کې خو به قبر جنازه نشته، خو ستا په دې مذهب کې په مړي خو جنازه شته که نه؟ ته خو راشه دې کټ باندې جنازه وکړه که نه، که نه دا هم په مذهب کې نشته. په دې مذهب کې خو دا شته که نه چې د مړي سره لاړ شه ښخ یې کړه، دې کټ له یې اوږه ورکړه، نو په دې خو عمل وکړه که نه؟ نور خو تا مذهب مضبوط را ټینګ کړی. مذهب 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 او مذهب مذهب او مذهب زموږ نه هر څه ګړي وړي کړي. مذهب کې نشته چې په قبر باندې لمونځ مذهب کې نشته. اول ته هغه راشي د ځوان زوی حدیث ورته معلوم بس په قبر ودرېږي الله اکبر بیا دلته او بیا دلته او بیا دلته او د 100 قیرات اجر وګټي. او ما د خپل خلک لیدلي په مقبرو کې دي چې ولاړ او چې کله د عرب جنازې کوي په قبرونو باندې یو بل ته د دوی مذهب جدا دی، د دوی مذهب جدا دی. زموږ مذهب کې دا نشته. زموږ مذهب کې دا دی چې داسې لاس کېده او نیندارې یې کوه، دا دی په مذهب کې نیندارې یې کوه، اجر مه ګټه. هسې هغه مذهب بدنامي مذهب کې دا دی او مذهب کې دی. ما سره ورځ یو کس لګي او دا مذهب ډېر نیک نیک کوه ماته د حد نه زیات. ما یې زه ګوره منم مذهب کې دا مسلې شته، دا شته. خو مذهب علما چې دغه انسانان وو ښه خلک وو، خو بیا هم انسانانو کې یو خبره به دې کمزوري شي. لګیا و لمنډه د بلډ پریشر وخوت او دا رګونه یې د مریض را وپړسېږي. مذهب دي شي او مذهب دي شي او مذهب دي شي او ګیرې نه وه.
دا مخې داسې شیشه کړی و که نه چې لیټ پکې ښکارېدو وایي دا په مذهب کې شته دا ستا مذهب کې شته دا ګیرې چې دی خریلی دا شته دا ستا په مذهب کې شته دا پنسي چې ته ځان پسې راکاږي دا شته او سره لګیا ما ته بل طرف ته لاړ ما بل طرف ته څنګه خبره اوس هم د مذهب ما راته حدیث بیان کو د پیغمبر خبره کوم ته مذهب کې نشته د پیغمبر خبرې مقابله کې ته مذهب کې نشته او ستا دا کار چې د مسلمانانو په اتفاق دی د اول نه د اخره پورې چې دا حرام دی دا تکې او عجیبه خبره ده مذهب کته او مذهب بره اوس دې چې مذهب ته نه راځي ما دا سندرې چې ته اورې دا په مذهب کې شته امام صاحب په مذهب کې دا شته چې سندرې روا دي د امام صاحب په مذهب کې دا شته چې دړاکې او دروغ او دوکې دا جایز دي ته وایي بل طرف ته دې خبره بوتله بل طرف ته نه نو د دې خبرو د لاسه زمونږ ډېر اجرونه چې دی هغه پاتې شي اوس دا نور چې تور شي یا سپومۍ چې توره شي او د 2 رکعته لمونځ کې صلات الکسوف او الخسوف او موږ یې تفصیل ذکر کړی به درسونو کې دا کوي هلته ملک کې ولې نه کوي مذهب کې نشته د څومره لوی خیر نه محروموي استسقا منځونه عام کي نه مذهب کې نشته مذهب کې دی چې صرف دعا وکړه مونځ نشته او دغه شان د شپږ روجي چې دي د شوال نه لکه یو کال روجي چې دي ونیوي چې دا دي ونیوي رمضان سره وایي دا چې مذهب کې نشته سبحان الله ته به وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه نشتي پیغمبر ویلي خو موږ سره نشتي اوس عجیبه مذهب دی چې حدیث پکې نشته نو دې خبره مې دې پورې راواغسته چې د عرب زه وینم راشي په دې قبرونو تپوس کوي تازه مړی کم دی او بیا ودرېږي دا اجرونه ګټي او دا مړي ښخوي او څوک اوبه تقسیموي او څوک د شپې لیټونه موږ یو پیر یو مړی ښخوو د شپې او دا عربو 3-4 ګاډي راغلي او ګاډي نه بانټ اوچت کړی ده او لیټونه یې لګولي دي داسې ما سوچ کوم یعنې کوم د ثواب کارونو ته دوی هغه ذهن رسي د اوبو کاټنې به یې راوړي ولاړ به یې خلکو ته به چل ښیي دعا وغواړئ که څوک صورتونه شروع کړي ایتونه شروع کړي ورته وایي دا نشتي دا قرآن او حدیث کې نشتي که څوک په قبر له پاسه ودرېږي اواز ورته کوي له پاسه مه ودرېږه دا ناروا دي څومره دا خلک د ثواب د ګټلو هراسناک دي او موږ په دغه قصه کې پراته یو مذهب زموږ سره مذهب وي جدا دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي